شماری از کارخانه‌داران دیگسازی در کندوز از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به هدف حمایتشان شهرک‌های صنعتی را در این ولایت ایجاد و زمینه دسترسی مواد خام را برایشان فراهم سازند. آنان می‌گویند در صورتی که از سوی حکومت حمایت شوند، کاروبارشان را از شکل سنتی به شکل پیشرفته مبدل می‌سازند و تولیداتشان را نیز افزایش خواهند داد. ما خوب است فعلا دیگه. ما سابق که بود دولت کاروبار زیاد بود، 8 تا شاگرد داشتیم. این حال شاگردها 3 تا شده از امارت اسلامی همی خواهش است که برای ما یک جای مناسب، یک کاروبار صحیح، یک برق ما را، یک چیزی ما را منظم کنه کاروبار. شکر وطن خود است دیگه، کار در وطن خود دیگه مزه داره، در وطن مردم دیگه چیز است. مواد خام ما مشکل ما همی است که مواد خام باید در خارج نرود، در اینجا در افغانستان خود ما پروسس شود و این تو یک دیگاه خوب تولید شود. در همین حال شماری از کارگران این کارخانه ها نیز از حکومت سرپرست می خواهند تا به هدف زمینه اشتغال کارخانه های خصوصی را پشتیبانی کند. خاص ما است که برای ما دولت کمک کنه دیگه، ما تولیدات بیشتر کنیم دیگه، کار ما رشد کنه. از سوی هم مسئولان محلی در کندوز بر رسیدگی به چالش های کارخانه های تولیدی در این ولایت تاکید می کنند. نو ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې دوی که جواز ولري او که وغواړي چې خام مواد بل ملک نه راوړي، نو دوی ته موږ جواز ورکوو، بیا دوی معرفي کوو وزارت صنعت تجارت ته. وزارت صنعت تجارت اوس الحمدلله بعد له دې نه چې امارت اسلامي راغلی ده، انشاءالله الرحمن کارونه ډېر اسانتیا پکې راغلی ده کارو کې. دوی ته ترجیحي تعرفې دي دوی ته ورکوي، نو دوی ګمرک ته بیرته معرفي کوي، بیا بعد له هغې نه ګمرک چې ده د دوی د خام مواد چې ده د محصول د ګمرکي بیخي هغه کېږي تحت صفر اته محاسبه کېږي دوی سره. او د دوی همیشه ریاست صنعت تجارت د قندوز تولیدي فابریکو سره همکار ده او دوی له تولیداتو نه محصولات د داخلي نه حمایت کړی ده. نو موږ مخکې یو مکتوب له وزارت نه راغلی و چې په هغې کې باید د دغه وطني محصولات چې دي له دې نه باید موږ استفاده وکړو، تولیدات د وطني نه استفاده وکړو، چې الحمدلله هغه مکتوب موږ په ولایت د قندوز کې ټولو مرجو ته او هغو ته په امضا د والي صاحب هغه مکتوب. این در حالی است که طی سالهای پسین به علت مشکلات اقتصادی 50 کارخانه تولیدی فعالیت‌های خویش را در ولایت کندوز متوقف کرده است و خواهان حمایت و پشتیبانی از سوی حکومت هستند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.